بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو شاګردانو، ستړي مشئ. خدای وکړي چې ښه ورځې شپې مو په خیر تېروي. ګرانو شاګردانو، بیا هم راځو دریم سم د ژوند مهارت درس ته. ګرانو شاګردانو، صفحه دی 1 څخه نیولې تر 2 صفحې پورې زموږ د نن درس د ژوند مهارت عنوان دی پر سرکونو باندې له خطرونو څخه ځان ساتل. صفحه 1 څخه نیولې تر 2. ګرانو شاګردانو، زه بیا هم متن وایم او تاسې باید خپل کتابو ته متوجه سئ. که چیرې کوم سوال شوی و ویډیو کې ماته واستوئ، زه به تاسو ته حل کړم، او که چیرې نه و د کتاب له مخې به درس زده کوو او نور تشریح به هم د کتاب له مخې تاسو ته به وکړم. ګرانو شاګردانو، راځو وایي په هر ځای کې ترافیک ځانګړي قوانین او ځانګړي قوانین او نښې نښانې لري. که چیرې د پلیو خلکو او موټروانانو لخوا مراعات نشي، زړه بوږونکې ترافیکي پیښې رامنځته کوي او ان چې د مرګ سبب ګرځي. موږ باید په سړکونو باندې د پلیو لارو په خطونو، د بس تمځایونو او ترافیکي اشارو په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې خپل ځانونه له ترافیکي خطرونو څخه وساتو. رښتیا ویل دي ګرانو شاګردانو، وایي هر کله چې موږ سړکو د باندې تګ او راتګ کوو، خصوصا د چې شي د سړکونو په سړکونو باندې ګرانو شاګردانو باید موږ خپل دواړو خواو ته متوجه سو، په دې خاطر چې خدای نکرده د ټکر سبب ونه سي او یا هم چې شي نسي او یا هم موټرونه یې ټکر ونه کړي، د دوی د ژوبلېدو او د دوی د مرګ سبب خدای نکرده نسي. نو باید موږ ځینې شیان مراعات کړو چې د هغوی له جملې څخه لاندې ټکي ته باید متوجه سو. ګرانو شاګردانو، وایي د سړک د تېرېدو اول وایي د سړک د تېرېدو په وخت کې دواړو خواو ته کتل، که هغه موټر یې، که بایسکل یې، که هر شی یې، باید خپل دواړو خواو ته متوجه سي. موټر وچلوي که انسان هم د سړک څخه تېرېږي باید خپل دواړو خواو ته متوجه سي، بیا د سړک څخه چیرته تېر سي تر څو خدای نکرده د کم ترافیکي پیښې له امله ونه سي. دوهم، ترافیکي اشارې ته متوجه کېدل. موږ شکر په نوې ټکنالوژي کې هغه دی زموږ افغانستان هم یو څه پرمختګ کړی دی. ګرانو شاګردانو، د هر سړکو په کونجو کې ترافیکي اشارې شته، نو باید هغوی ته متوجه سو او چې شو د سړکو څخه تېر سو، او یا هم خپل که چیرې په موټر کې سپاره وو نو چې شي وکړه ترافیکي اشارې ته متوجه او بیا هم خپل موټرونه وچلوو. خو ستاسو پلرونه که موټر چلوي، که ستاسو ورونه، هغوی ته باید دا پام وکړي، که څه هم هغوی خپله پام کوي خو بیا هم ښه دي چې تاسې ورته اشاره وکړي چې هغه موږ ترافیکي اشارې لرو، باید قوانین مراعات کړو. بل، د ضعیفو کسانو سره مرسته کول، خصوصا د سړک د تېرېدو په وخت کې باید هغه کسان چې سترګې ضعیفې او هم خپله ناتوان د سړک څخه نسي تېرېدلی او دوی د دې شاید سبب سي چې موټرونه ټکر وکړي یا څوک خپل د موټر بریک ونیسي، دوی په موټر ووهي، نو په دې خاطر موږ دغه کسانو سره باید هم کومک وکړو. ګرانو شاګردانو، بل موږ که تاسې متوجه شوئ د ترافیکي اشارو، موږ دغسې 3 علامې په دغه اشارو کې لرو چې سور، زرغون او چشتې ژړ دي. که چیرې موږ متوجه شاید ستاسو پلرونه هم درته تشریح کړي، خو بیا هم دا سور رنګ چې دی وایي هر کله چې موږ کوم په چارهیي کې یو، مثلا په یو بل ځای کې یو چې هغه ترافیکي اشاره دغه موجود نه، دا ډېر په معنا دی چې معنا موږ خپل موټرونه چیش کړو، سټاپوو یا دروو یې تر څو د بل لارې څخه موټران چیش سي، حرکت وکړي. ژړ دی په دې معنا چې مثلا کله چې موږ چیش کوو، کله چې دا ژړ رنګ اشاره راسي، په دې معنا کوم څوک ضعیف یا کوم څوک ناتوان یا غواړي د سړک څخه تېر سي، دا ژړ رنګ یعنې موټران ټول شیان متوقف سي تر څو پیاده روي یعنې پیاده کسان یې هغوی تېر سي. او زرغون هم دا معنا چې بېرته موټر مو کولی سي سټارټ یا چیش کړي، حرکت وکړي. دا و زموږ د نن درس ګرانو شاګردانو. خدای وکړي چې په درس مو سر خلاص شوي او ستاسو کورنۍ دنده او ستاسو کورنۍ وظیفه هم دا دی چې دغه پر سړکونو باندې چې شي پر سړکونو باندې له خطرونو څخه ځان ساتل یو لنډه مقاله لیکي چې څنګه موږ د خطرونو څخه باید خپل ځان وساتو. تر بلې ورځې لپاره ښې لارې چارې. خدای په امان. ښه وخت درته.